سلامونه نیکې هیلې مې قبول کړئ دوستانو. شمس الرحمن رشیدی یم د رشیدي ټیچ یوټیوب چینل څخه. دا د سپیسیس نوم درس ده. په دې درس کې موږ تاسې په سپیسیس کې کمپیوټر وریبل او همداشان سلیکټینګ کیس وایو، یعنې څنګه موږ تاسې کولی سو په سپیسیس کې یو وریبلونه یو له بله سره ضرب، تقسیم، جمع یعنې دا وګونې ریاضیکي عملیه ترسره کړو، یا هم څنګه کولی سو ځینې وریبلونه سلیکټ کړو، یعنې که چیرې موږ تاسې په سروي کې په زرهاوو ډاټا یې څنګه کولی سو له دې څخه په یوه مشخصه ډاټا باندې موږ تاسې عملیات ترسره کړو. دوه موضوعات دي، یو کمپیوټر وریبل ده او دویمه سلیکټینګ کیس ده چې څنګه کولی سو یو کیس سلیکټ کړو. دې لپاره که غواړو کمپیوټر وریبل محاسبه کړو نو په ټرانسفارم کې د کمپیوټر وریبل مینو څخه کار اخلو، او که چیرې غواړو چې سلیکټینګ کیس منځته راوړو یعنې ځینې خاص کیسونه له هغه ټول ډاټا څخه سلیکټ کړو، نو بیا په سلیکټینګ کیس په ډاټا په مینو کې ده هغې څخه کار اخلو. د عملي کار لپاره دوی سپیسیس ده. دغه هغه زموږ تاسې تېر ورځې لیکچر کې چې کوم مثال باندې کار کړی هغه د سپیسیس مثال یې ده. اوس په دې مثال کې موږ تاسې دوه موضوعات باندې کار کوو. یو دا چې دا څنګه کولی سو دوه وریبلونه سره کمپیوټ کړو، یعنې د دوی ضرب، تقسیم، جمع، تفریق دا لاسته راوړو، یا څنګه کولی سو یو خاص کیس سلیکټ کړو ځان لپاره. اوس که چیرې غواړو په دې مثال کې چې موږ تاسې دوه وریبلونه یو له بل سره کمپیوټ کړو یا یو له بل سره دوی محاسبه سرته ورسوو، نو په دې مثال کې ښه وریبلونه دا دي چې موږ تاسې له کریډیټ څخه ډیبیټ تفریق کړو. مثلا مثال دغسې مثال جوړولی سو، یا له انکم سلري څخه هغه موږ تاسې مصارف منفي کولی سو. که چیرې موږ غواړو له کریډیټ ساید څخه ډیبیټ منفي کړو، نو راځو ټرانسفارم کې ما موس څه مشکل لري. کمپیوټر وریبل دلته کولی سو موږ تاسې خپل وریبلونه مشخص کړو او د هغه وریبلو په سر باندې عملیات سرته ورسوو. موږ تاسې وایو چې موږ تاسې غواړو چې له کریډیټ څخه ډیبیټ منفي کړو، د کریډیټ ساید څخه مثلا دلته یو نوم هم ورکولی سو. مثلا تاسې دې وریبل نوم چې موږ ورته وایو چې مثلا دا مثلا د موږ د وریبل نوم ده، وریبل نوم انډرسکور باید کار مثلا په دې رقم باندې، او کریډیټ څخه منفي کوو ډیبیټ ساید. چیرې اوکې کړو، موږ تاسې ته په یو نوی وریبل جوړ شوی هغه نوم چې موږ تاسې په لیبل کې ورکړی ده دغه د هغه وریبل ده چې موږ تاسې له کریډیټ ساید څخه له ډیبیټ ساید څخه کریډیټ ساید منفي کړی ده او دلته موږ تاسې ته رسولي دي ټول. یعنې موږ تاسې ډېر په اسانۍ سره کولی سو په څو وریبلو باندې عملیات ترسره کړو، یعنې هر رقم عملیات چې ستاسو زړه دلته مختلف عملیات شته، مثلا ریاضیکي عملیات دي، لوجیکي عملیات دي، شرطونه پکې ږدولی شئ. مثلا که چیرې کریډیټ ساید لوی و تر ډیبیټ، یا هر رقم شرایط چې تاسې خوښه وي په دې ځای کې ښودلی شئ. دا مربوطه فنکشن ګروپونه دغه دي چې تاسې استفاده ترې کولی شئ. د ټایم ډیریشن د سټرینګ لپاره، د ریاضیکي عملیات لپاره کنورژنونه موږ لرو. همداشان په دلته د کلکولیټینګ والیګانې کوم لرو، ایف کیسونه هم ورته ږدولی شئ. مثلا که چیرې موږ تاسې کریډیټ ساید لوی یا د ډیبیټ ساید لوی چې عملیه موږ ترسره کړه، د هغه کوم لوجیکي اپریټرونه چې مثلا آر ده، اند ده، له دې څخه هم زیات استفاده کیدی شي. دغه په دې مثال کې موږ تاسې په کمپیوټر وریبل باندې بحث وکړو. بله موضوع چې موږ تاسې په هغه باندې بحث کوو هغه د سلیکټینګ کیس ده. مثلا موږ تاسې دلته په دې سروې کې په اشخاصو باندې څېړنه کړې. زه غواړم صرف هغه اشخاصو باندې چې دا څېړنه شوې له هغه اشخاصو څخه دا ډاټا لاسته راوړم چې هغه صرف میل وي. نو دې لپاره راځو ډاټا سلیکټینګ کیس. په دې ځای کې موږ ورته وایو چې ته کوم کیس دی، په کوم وریبل باندې دا کیس دی. موږ ورته وایو چې موږ په هغه کیس ږدوه، هغه موږ تاسې وریبل نوم چې ده جنډر ده.
نو راځو دلته جنډر ګورو. په دې ځای کې موږ تاسو ته جنډر نه راښیي، ځکه موږ تاسې جنډر لپاره کوډ نه ده کړی. که چیرې کوډ وکړو بیا هغه موږ تاسو ته راړی. همداشان نور به لیولونه باندې لکه ایجوکیشن لیول دی یا کټګوریان دی هغه هم باید ټول ورته کوډ شوي وي. نو دې لپاره زه راځم اول دا باید وریبلونه کوډ کړم. مثلا 0 دی. نو یو ریفریش غواړي. دا صفحه یو ریفریش غواړي، له هغه وروسته دا موږ ته خلاصوي، ځکه اوس نشو کولی دا صفحه خلاص کړو. یو باید موږ تاسې دغه مثال ته یو ریفریش ورکړو، له هغه وروسته دا موږ تاسې ته خلاصوي. خو له هغه تېرېږو. مثلا بل مثال دی موږ تاسې په دوی کې سیده نه د ایجوکیشن باندې مثلا که چیرې موږ تاسې ایجوکیشن ته راسو، البته موږ تاسې ایجوکیشن هم کوډ شوی نه ده. تر زه دغه مثال ته یو ریسټارټ کوم، یو سپیسیس سافټویر کلوز کوم. اکثریت وخت موږ تاسې د سپیسیس هلته انسټالیشن کې څه مشکل یا فایل ډایرکټریانو کې مشکل راسي، یو ریسټارټ کمپیوټر ته ورکوئ یا دغه سافټویر کلوز کوو بیرته اوپن کوو، نو دا موږ تاسې مشکل کېږي. وینئ موږ تاسې اوس جنډر کوډ راړی. که چیرې راسو اوس ډاټا ویو ته، اوس غواړم چې دا میل او فیمیل سره جلا کړم. صرف هغه کسان چې میل دي موږ تاسې د هغو ډاټا ښکاره کړي. راځو ډاټا ته سلیکټینګ کیس. مثلا یو شرط ږدي که چیرې جنډر مثلا یا وي یا نور شرطونه مثلا رانډم سمپل کې ښودی شي، یو بیس ټایم رینج کې ورته ښودی شي. زه مثلا اف کیس ورته چې موږ تاسې جنډر دا مثال مخته ما یو کار کړی دی. که چیرې موږ تاسې جنډر مساوي له یوه سره شي، موږ تاسې ته هغه ډاټاګان راښکاره کړه. اوکې اوس ډاټاګان ټول ښکاره کېږي، صرف په دې حالت کې چې موږ تاسې هغه عملیې سرته رسېږي. په هغه عملیو کې د هغه جنډر چې دا کوډ یې یو وي. موږ کوډینګ کې دلته ویلي دي چې د میل لپاره کوډ، میل لپاره 0 او د فیمیل لپاره 1 ده. نو هغه یو کوډ چې د فیمیل لپاره ده صرف موږ ته هغه ښکاره کېږي. یعنې موږ تاسې عملیات صرف په فیمیل سره کولی شو. نور شرطونه هم ورته ږدولی شو. مثلا که چیرې یو بل شرط ورته کېدو، دا پاک کړو. مثلا لیول اف ایجوکیشن که چیرې مساوي، اول راځو په کوډینګ کې ګورو چې لیول اف ایجوکیشن لپاره موږ تاسې کوم ولیګان لرو. ایجوکیشن کټګوري دا 5 کټګوریان لرو. مثلا های سکول نه ده کمپلیټ کړی، او های سکول ډیګري لري، او دا 5 کوډ لرو. راځو ډاټا ته سلیکټ کیس جنډر پاکول. دې څخه لیول اف ایجوکیشن که چیرې مثلا ورته وایي هغه کسان چې هغوی لا تر اوسه پورې مکتب نه ده پوره کړی، موږ تاسې ته هغه شاګردان ښکاره کړه. د هغو لپاره کیس ما په نظر 0 و، 1 و. کنټینیو اوس راځو ډاټا ویو ته. دا هغه کسان دي چې د هغو تر اوسه پورې لا د مکتب لیول نه وي پوره کړی، هغه وینو چې دې ځای کې مثلا دغه ده تر اوسه د مکتب نه ده پوره کړی. دا بل کیس ده، دا هم نه ده پوره کړی. لاندې هم همداسې کیسونه لرو. په دې رقم دا کیس ده. دلته هغه کسان چې خط شوي وي هغه موږ تاسې په سروې کې نه شاملېږي، او هغه کسان چې دغه خط نه وي راغلی پیدا تور خط، نو هغه کسان موږ تاسې په سروې کې شاملېږي.
نو په دې ویډیو کې موږ تاسې په سپیسیس کې په دوه موضوعات باندې بحث وکړو. اوله موضوع هغه وه چې څنګه کولی شو وریبل کمپیوټ کړو، یعنې دوی ترمنځ محاسبې سرته ورسوو، د دوی ترمنځ لوژیکي اپریټرونه کار کړو. او دوهم سلیکټینګ کیز اوس مثلا موږ تاسې غواړو په سروې کې په یو خاص قشر یو خاص کټګوري باندې عملیات ترسره کړو، نو سلیکټینګ کیز څخه کار اخلو. مننه.